السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته محترم شتنه کړی ده چې یو ځای مو خوښ شو د دوستي متعلق نو بیا مو د لور دسمال وروړی هغو را جواب کو زموږ ته مناسبت نشته موږ سرمایدار خلک یو تاسو مسکینان یاست فقرا یاست نو دا محترم وای په دې کې زموږ اجر شته که نشته چې موږ د خپلې لور دپاره د ژوند یو برخلیک معلوماوه خو دوی داسې وترټلو جواب یې کړو محترم استی اجر و ثواب به هم بیان کړم خو حارثه بن وهب رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل وایي هغه صحابه کرام ورته ویل الا اخبرکم باهل الجنه ایا خبر مو کړمه هغه اهل جنتیان څوک دي صحابه کرام ورته ویل یا رسول الله خود مو خبر که رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته ویل کل ضعیف ټول ضعیفان او فقرا مساکین چې پر خپل مسکنات باندې صبر وکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل الا اخبرکم باهل النار دوزخیانو باندې مو خبر کړمه صحابه کرام ورته وویل یا رسول الله ولې مو نه خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک الله هر متکبر که مسکین وي که موړی متکبر وي دغه به دوزخ ته ځي د متکبر نو دغه دی وایي بس ما اوس دی دا نه سره کېږي موږ خو نو غټان خلک یو روپۍ لرو پر پوه سړی نه غټېږي په انسانیاتو په تقوا سړی غټېږي الله دې مو د الله په نیز غټ کړي نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي داسې انسانان به وي چې تر شرق تر غربه بې نوم پروت وي خو عند الله په نیز د الله به د غوماشې د وزر قدر نه لري نو الله دې مو له دغه شهرت او له دغه دنیا څخه وساتي نو محترم ورته وه دنیا تاسو ته کومه ګټه کوي دنیا دوه اړخ لري یا به دوزخ پرانسي یا به جنت پرانسي که دوزخ ورته پرانسي بیا خو نو بلکل ورته زموږ ستاسو ته نه سره کېږي او که په دنیا باندې جنت رانسي نو بیا به تواضع کوي خاکساري به کوي عاجزي به کوي ځان به تر هر چا ښه نه بولي تر هر چا به ځان بد درته ایسي په دنیا خو سړی نه کمالداره کېږي دنیا خو دا روپۍ دي په دنیا کې څوک کمالداره کېږي په دا بینک کې چې دا کم منیجران او منشیان دي باید دا موږ تاسو پر لاس وموږ که زه خو شپه ورځ ډالرو کالدارې او افغانۍ سره حسابي د بینک چوکیدار باید موږ پر سر سپور کړو هغه د بینک موټر چې پیسې کړي باید په هغو باندې ځانونه وموښو تبرکان چې دلته خوا د روپۍ کې پکښې دي نو دنیا که شرافت و عزت درلودی بینک ته باید خلک ورسي هلته عبادت کې وکړي ولې مسجد ته ځغلي دنیا که په نیز د الله د غوماشې د وزر قدر درلودی کافر ته نومنا لوله بلاک ورکړې وه ټوله به د مؤمن وایي و دا حدیث مبارکه کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله مؤمن له دنیا دی راګوري لکه هغه مور چې یو ماشوم له اوبو څخه ګرمو اوبو څخه له اور څخه ګوري هغه اوس موږ چې دنیا ته سجدې کوو هغه اوس موږ چې پر دنیا ایمان لرو هغه اوس موږ چې له دنیا څخه سوا ژوند نسو کولی دنیا که د الله ستا په مابینځ کې شغل سي دغه دنیا هلاکت ته د اور سکروټې دي د سړي په غاړه به وي او شیخ مبارک هم د دې حدیث متعلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دنیا جی په دنیا مړزګد نو حدیث کې وایي چې دنیا به قبر ته انسان ته ورسي د یو په من سپي په شکل باندې هغه سپي چې پوست اچولی هغه بدن یې خوړین وي په دغه شکل هغه انسان به چغې کړي چې زه د قبر د وحشت څخه څومره ویرېدلم څومره په تکلیف وم ته اوس کوم عذاب سوی هغه به غږ ورباندې وکړي زه خو ډالرو کلدارې او افغانۍ ولمه په دنیا کې خو دې څومره کوشش پسې راکوه حتی ته پسې راځغاستې اوس نو زه پسې درځغلم تر دوزخ به سره ملګري یو دنیا دغه ده راځئ دنیا د جنت دپاره یو سبب جوړ کړو په دنیا جنت باید رانیسو
موږ او زموږ دنیا ټوله د الله ده. دنیا د دې دپاره الله نه راکوي چې ته پر بل چا باندې ځان ښه وایسوه. په دنیا کې که د ټیل ټټۍ کې به ولیکئ، په دنیا کې که په ټیل ځای کې اودس مات کوې، قبر خو ستا او د فقیر یو دی. دا خو د ده بدوالی سو چې تاسو یې جواب کړلاست. که رښتیا په دغه خاطر جواب کړي یاست چې موږ دنیاداره یو، تاسو خو غریبان یاست، موږ ته دا نه سره کېږي. دا نو بیا زه درته وایم چې تاسو ته به الله دنیا درکړي او دوی به غریبان سي. که زه ژوندی یم که مړ یم، دا خبره په یاد لره. او تاسو که د دنیا په نیت راغلي یاست چې ولا دا سړی خو ښې پیسې لري، بس لور به په دې کور نه باسم، به زموږ کار جوړ سي، به مو د لور کار جوړ سي، نو که د خدای اوس هم ذلیله کړاست، بیا به مو هم ذلیله یاست. دغه ژوند به ټول په ضلالت کې در باندې تېرېږي، ځکه نو ستاسو هم دنیا مقصد ده. او که تاسو په دې نیت راغلي یاست چې دا هلک نیک هلک دی، دینداره متدین څوک دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که لور رقیې کې غواړې، اول دینداري د چا؟ دینداري مختاره که. دینداري د هغه شخصیت مختاره که. نو که تاسو د دین په خاطر راغلي یاست، نو تاسو تواضع وکول. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا تواضع د الله دپاره وکول، الله به یې لوړ کړي. که چا تکبر وکړي، الله به یې ښکته کړي. نور خو نو په حقیقت زه نه یم خبر. که دوی په دې خاطر تاسو جواب کړي یاست چې په دنیا غره وه، نو خو متکبرین سول، الله به یې ذلیله کړي. او که تاسو واقعیت په دې نیت ورغلي یاست چې هغه دینداره شخصیت و، هغه هلک دینداره و، یا مثلا لمونځګزار و، تاسو موږ به دوستي ورسره وکړو، بیا تاسو تواضع وکوله. کوم تاسو هم د دنیا لالچ ور اخیستی ولس، بیا خو نو الله دغه معامله در سره وکوله، د دنیا کسات یې در سره وکړي. کوشش وکړي لور هغه چا ته ورکړي چې د آخرت سرمایهداري ولري. نن خو خلک د دې چا سره دوستي کوي چې هغه د دنیا سرمایه لري، د آخرت د سرمایې څخه تشت او خالي وي. حدیث رقم 244 صفحه 1 کتاب الادب د امام بهقي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.